अल्लाह अज़्ज़ा इस्मुहु इरशाद फरमाई कि कम खलक ची दीन हेर की दीन और मजहब तशा की नो अल्लाह दार किस्म नियामत दरवाजे पे वरपरानी तरगे पोरे ची दुई पदे नियामतुनों के खा और ननौजी आउजमका व आसमान ते हेर शी नो नागहान है ब्या जरऊनी समा ब्या दुई हैरानी चे खुदाया दासू और चूशू ब्या चारा नहीं और दते इख्तिलारी नहीं अजीजानो अर्ज दाओ चे दुनिया के अर्स जोड़े दिल आसान दी खो इंसान जोड़े दिल दाड़े अरग्रान का बुजुर्ग बमशे यो सो डंडेमार पैदा का लोई पीर बदर नजूर की लेकिन इंसान जोड़े दिल चिदी दाड़े अरग्रान का इंसान जोड़े दिल अलकी चिद सड़ी पजड़ के दे इंसानियत दर्द पैदाश सो पोरे चिस्ता पजड़ के दे इंसान दर्द नवी दबल इंसान द तकलीफ एहसास दर सर नहीं नुते इंसान नहीं अब यूं तो मुल्ला भी हो पीर भी हो बुजुर्ग भी हो शाजी भी हो ये तो बता दो कि मुसलमान भी हो और शेष हुए खुदा हुआ है चित मुसलमान है में यवाज परंग दंग जोड़ो लो बांधे सड़े इंसान न जोड़ी रहमान बाबा हुई छे सड़े परंग न सड़े की सड़े परंग न सड़े कीगी सड़े हगदे ची खुई दे सड़ूगी पर दौलत सड़े सड़े न की इंसानियत हो पर दौलत नशी रहमाना कबुत्सल जलद सरूश इंसान न दे रंग ढेर खस्ता दे जामे खिया उसकी रंग द खरम स्पिनी पदे कलो क्यों गोरे ढेर खस्ता स्पिन स्पिन खरमी उस खरम सड़े खलेबास नन पाकिस्तान क्यों गोरा चिचर तखरदी खलेबास या गुस्सा खलेबास बांधे हम सुख सड़े की सड़ा गदे ची कोई खसलत और किरदार पके दे सड़ू नन मुसलमान दरिंदा दे वहशी दे बुल खोड़न वाला नो इंसानियत खुदर किनार चिदा मुसलमानानम नदी यो दफ्तर लतवरले और पागा दफ्तर के तावल चिज मोहताज मा तफलाने तकलीफ के दफ्तर वाला उता च मामा मोहताजी दे बार के ना जेब गरावा सस्ता
तो वाया जदा मुसलमानान दी यो सड़े मोहताज दे ताकत वे जेब गरावा दा मुसलमानान दा मुसलमानान ने दी मुसलमान او انسان هغه چاته وایي چې هغه کې انس وي یو بل سره مانوس وي د یو بل علاج وي په یو بل قربان وي نن ته د ملک خلق وګوره ټول درندگان دي خونخوار درندگان دي دا الله د پاره د یو مسلمان پکار راتلل دا الله د پاره د یو مسلمان امداد کول دا نن د مسلمان فطرت نه دی ګرځیدل د مسلمان شیوانه ده چې خدای د پاره ستا کار نو چار کلا زما ته یو نعمت خدای را کړی دی او ته ما ته محتاج ودرولې او ما تا نه تقاضا د رشوت او د پیسو وکړه نو زه مسلمان یم ما ته یو نعمت را کړی شو او تیرا ته محتاج ودرولې او زه تا نه تقاضا د رشوت او د پیسو کوم نو زه مسلمان یم نو زما عزیزان نن ستا په ملک کې نه علم شته نہ تقوا شتا نہ بزرگی شتا نہ مسلمانی شتا نہ خدا پہ جندل شتا دے قوم خدا پہ جندل ہے نہ دین پہ جندل ہے نہ نو چې یو قوم د قوم دین نه پیژني خدای نه پیژني رسول نه پیژني هغه هم څه قوم هغه هم دغسې خر قومي لکه کچا ګړی کې اله وي جنډه کې بزرگ راوته زرګونه خلک خزي دي او چې سړي دي دغه دی په جنډه کې دی که په قبر کې دی زمونږ دی جماعت کې یو طالب دی هغه هم تللی ما یې څه دي ولیده چې خدای چې څه خو ښکاره شو اوس داسې خلقو سره به څه چل کوي د داسې خلکو علاج دا دی چې توره در سره یې که نه ورته چې دا دی خو چې تا خو وګوره دې سر نه دی در نه قلم که چې ورګه چې زه تا ته وښیم بې حیا او بې غیرت قوم شهید په جنډه کې څه کوي د امام حسین نه لوی شهید چرته وو وایي تاسو د حضرت حمزه نه لوی شهید چرته وو د حضرت علی نه لوی شهید چرته وو د حضرت عمر نه لوی شهید چرته وو اخو چا په جنډو کې ونلی دو کچګړی شهید په جنډه کې راووت تاسو خدای هلاک کا چې هلاک شي
تباہ و برباد قوما د بیړي غرق بچو چرته د سړي زامنم شي کچاوي چې هغه د ګلاب بابا راوته دي صاحب خزوبم مرداد د اوس قوم پرونه خزي پولیس غربولي په کیسه خانه دا داس د سړي زامن د چا خزي چې جلوس وباسي هم د سړي زامن په پاکستان کې دا هغه دغه ملک دی د رزیل او کمینا او کمسن دا د چا خزي چې پرون په کوتا کو باندې پولیس والی چا چې خزي دا غلان زور بار رئیس دیم داسې د قصه خانه بازار ته هغه قوم نه بس د سړی توبه او د شرافت توقع دا داس انسانیت ته داس شرافت سړی پاتې نشو خزر اوته بیا دې حکومت خزل دا جرأت ورکو پلاس چې خزو چغي والي چې شریعت بل نامنظور خزوال شریعت نامنظور او پولیس په رہی دا سمل غریبان او شیخانو ته جنډو کې تصویرونه ښکاری او مالدار او خزه رئیس دي سرکو ته او د دې خلکو څخه خدای پرسته کمی دا منځن درته د جمعې طرفه نور منځونه خاصم نور کوم مخ کی چې د جمعې راځین پړمې تیاری چې د خلکو ته بچو سوا دی وخت یو څوک درته راځي وځه ما معاف کړه زه خدای دې داسې ګړن ته ورځو چې بے اختیار دي ته پوری وای تا چې علم دامانا یو بادشاہ تا یو بادشاہ دی وزیر اعظم نه تپوس کوي چې پدې میں پوری کا دې بند کو پدې میں پوری کا چې رتبه دیو دیرو چتا دا او کدی او طالب چتا هغه ورته رتبه چې دا د طالب چاته د چا کې علم رتبه د پیر نه ده ویلا دومره مریدان او فلان نیول راشه چې تجربه و پیر راو وخت ورته وی چې بادشاہ وی چې دا کونترم والا او دا چاړم والا دادا سیزے کے حلال کا چلتا ایت سوک نہیں پیر صاحب لارو خلوت خانے تننو تو التا کوئی سوکم نو بسم اللہ اللہ اکبر کو انتر حلال اکڑا ہو رہا ہے کم زیادہ حلال اکڑا ہو رہا ہے التا ایت سوک نو یو زوم یو دا کو انتر ویل گورا بل سوک بمو ویل واللہ کسوک طالب لے کونترا ورکڑی دا آغا گرزی تا خانے تننواتو دنیا کے او گرزے دو ماخام واپس را ولا لکا ویسا وعدہ میں دا کروا چھ دا کونترا دس دے کے علالکم چلتا ہی سوک نہیں زچ چرت اتلم دا سزے میں پیدا نکڑو چلتا خدای را سره نہیں نو بے خدای ازے میں پیدا نکڑو وعدے مطابق میں علالو لے نشوا زکا میں کونترا واپس رہو دا علم
اوس علم چا کی اچره په دې نه دوکه کیږي چې جنډه کې دا سه خراشي دا د سلو د 500 د دې د لوټو ګوره هغه سپین زې پکې چې دا سه وګوره جنازه پکې ښکاري دې تم سجده او لګوي کنه ځکه جنازه بم لوی شهید هغه په سپین کاغذ کې جنازه ښکاري یاره زګه وای په خوانو بادشاہانو به سرونو قلاګانې جوړولې نو مونږ به په ورکوالي کې چې بیړای خرکشه د بادشاہان دومره ظالمانو چې د سرونو قلا به جوړول اوس زه پوه شم چې بادشاہان په حق دغه سرونه به وکړي اوس وای په ایمان په کچا غړای کې د سرونو قلا جوړول پکار دي کنه دي خاصه زمانہ دلته غوبل صاحب ویل ګلاب بابا راو څه چلو شو لکه ویل اخبار کی وینا توي شوی دا اخبار نه به زمزم جوړ څه زمانہ دلته بالا مانه کې جوړه شهیدان راوي هر مراد ویل پیاسي دي خدای ته وګورئ خدای لوی ورځي ته وګورئ ظالمان چرته عقل چرته سړی توپ خوځدا کوي اوس کچا आवाज کو چې زه خدای ما